جاوید قمر باجوا څنګه عمران خان دوکه کړی و، عمران خان ته یې څه ویلي وو او عمران خان اوس کومې خبرې کړې دي. ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. عمران خان د پوځ پر مخکني مشر جاوید باجوا مې باور لویه تېروتنه وه. د پاکستان مخکنی لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې د پوځ پر مخکني مشر قمر جاوید باجوا باور یې لویه تېروتنه وه. هغه وایي چې په 2019 کال کې باید د پوځ د مشر په توګه د باجوا دنده نه وی غځولی. عمران خان تازه په یوه مرکه کې ویلي چې د قمر جاوید باجوا په میاشتو ورته دروغ ویلي او له ده سره یې 2 ګونۍ لوبه کړې ده. د تحریک انصاف مشر ویلي چې د باجوا په خبرو دوکه شوی خو نه پوهیږي چې څنګه د هغه د دروغو تر اغیز لاندې راغلی و. د زیاته کړې چې د باجوا له لورې 7 میاشتې له رواني پلوه شکنجه شوی دی. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.